او نهم عمل چې باغې باندې الله رب الجلال د حج اجر ورکړي هغه د مور پلار خدمت دی. یو صحابي راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عرض کړي د الله رسوله اشتهي الجهاد ولا اقدر عليه. د الله رسوله د جهاد شوق لرم لیکن قادر نه یم. د الله رسوله دې یو عمل لا توخی چې الله پاک تعالی باغې باندې دغه جهاد دا اجر راکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تپوس کوي هل بقي من والديك احد؟ ستا په والدینو کې څوک ژوندی شته دی؟ نو دی ورته قال امي زما مور هغه لا ژوندی ده. نبی علیہ السلام ته فرمایي لاړ شه هغې سره احسان وکړه، د هغې سره ښېګړه وکړه او د هغې خدمت وکړه. فاذا فعلت کله چې وایي تا دغه کار وکړو نو فانت حاج تو حاجي هم یې ومعتمر او تو چې کوم دی عمره کوونکی هم یې وغازي او تو غازي. د مور او پلار په خدمت باندې الله رب الجلال د حاجي اجر ورکړي، د عمره کوونکي اجر ورکړي او د الله په لاره کې د غزا کوونکي اجر زما عزت مند الله پاک د مور او پلار په خدمت باندې. څومره اسان عمل دی. د حج طاقت نه لري حج نه نشي تللی، د عمرې طاقت نه لري عمرې نه نشي تللی، لیکن د مور پلار خدمت وکړه الله رب الجلال تعالی د حج د عمرې او د جهاد کولو اجر چې کوم دی دا درکړي.